Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زمان دین اسلام محترم و معزز مسلمانانو منگا جبال الحسنات بیانولا چې واړه عملونه او انسان ته په رب العالمین غټ اجر ورکي. زما عزتمندو دا د رب العالمین یو رحم دی په منګ او تاسو باندې چې په یو وړوکې عمل باندې الله عز وجل منګ او تاسو ته یو غټ اجر راکي. نن یو من جبال الحسنات زستاسو مخې ته وړاندې کومه. صحیح حدیث د صحیح البخاری دی. جویریه رضی الله تعالی عنها د سحر مانځه نه وروسته ناسته د ترنورخاته اذکار کوي. نبی صلی الله علیه وسلم کور ته لاړه، بیرته راغی ګوري جویریه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، زنانه ده، د الله څومره عبادت کوي. موږ او تاسو سهار کې خوبونه کوو، راته 10 بجې را پاسېږو، د سهار مونځ پابندي نشته او که څوک یې پابندي کوي نو بیا ټول خوبونه یې هغه ناسته را ذکر کوي. وایي نبي علیه السلام چې کله راغی دی ورته وویل چې ای جویریې لقد قلت بعدك 4 کلمات، ما ستا نه وروسته 4 کلمات 3 کرتې ویلي دي، خو که دا زما 4 کلمات زه راوالم او ستا د دې وخت سره یې وتلم د سهار نه واله تر د دې وخته پورې زما دا کلمات به پې درانه وي. وایي هغه دا کلمات دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. محترمو د سحر د مانځه نه وروسته دا دعا د سحر او د بیګا په اذکارو کې 3 کرتې دومره اجر الله درکوي لکه ته چې د سحر د مانځه نه واله تر نورخاتو پورې تا د الله عبادت کړی، د دې نه هم رب العالمین تعالی ډېر اجر درکوي. زما عزتمندو دا یوه دعا ده، ګوره وړه دعا غټ اجر درته پې میلاویږي. محترمو دا دعا یاد کړئ. ډېر زمونږ استاسو مسلمانان دا وایي یاره زمونږ په دې کې ژبه نه چلیږي. و د الله بندګانو صحابه کرامو سړو او ښځو په سپینو سرونو او په سپینو ګیرو باندې دین یاد کړی و، د الله کتاب یاد کړی و. ما او تا به څنګه نشو یادولی؟ ته دا خبره کوې چې یاره زما ژبه پکې نه چلیږي. دا ستا څنګه ژبه ده؟ کاسه کې چلیږي، خوراک کې چلیږي، په دروغو غیبتونو بهتانونو کې چلیږي، دین کې نه چلیږي. دا ژبه د عادت کې چې دین کې وچلیږي. عزتمندو وړه دعا غټ اجر من جبال الحسنات، والله د دنیا او د آخرت کامیابی ده. دا دعا یاد کوئ، په دې باندې عمل کوئ. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې باندې دا عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio.